بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو، یو څلوېښتمې برخې ته مو هرکلی کوم. څو ورځې وروسته د محمد بن قاسم پوځ د دیبل نه څو میله لرې واړول. د شپې په دریمه برخه کې د تهجد له لمانځنه وروسته د زبیر په ملګرتیا په پړاو ور وګرځېده. د ورځې په مظلومو ستومانه سپاهیان په زور او درانده خوب ویده وو. پهرداران په خپل ځای بیدار او ځیر وو. د سمندر د نم په وجه په سړه هوا کې د څو ساعته خوب نه وروسته محمد بن قاسم په بدن کې سستي احساسوله. زبیر ته وویل: راځه زبیره، په هغه غونډۍ وخیزو، څوک به یې زر څوکې ته وخیزي. بیا یې وویل: پام کوه، 1 2 3. دواړو منډه واخیسته. د غونډۍ څوکې ته ورنږدې شول. محمد بن قاسم له زبیر نه 2 ګامه وړاندې و، خو له پاسه پهردار چغه کړه: ودرېږه، څوک یې؟ محمد بن قاسم ودرېد. ځواب یې ورکړ: محمد بن قاسم یم. پهردار یې غږ وپېژانده، ویې ویل: مشر سالاره، بېغمه اوسه، موږ بیدار او هوښیار یو. په دې ځنډ کې زبیر هم ورورسېد. محمد بن قاسم د سمندر په تازه هوا کې څو ځلې زوره ساه واخیسته او څلورو خواو ته یې وکتل. د 14مې سپوږمۍ رڼا ته د سورو ځلېدل پیکه سوي وو. د سپوږمۍ رڼا نیلي سمندر ته د یوې لویې آینې بڼه وربښلې وه. په ختیځ افق کې د سهار سترګه راختلې وه. محمد بن قاسم زبیر ته وکتل او ویې ویل: زبیره، وګوره، دغه ستوري څومره مهم دي، خو ژوند یې څومره لنډ دی. دا هر سهار نړیوالو ته د لمر راختو پیغام راوړي او ورکېږي. بلکې داسې باید ووایو چې د لمر په راتګ د تیارو پرده پر مخ غوړوي او ځان پټوي. خو پر دې سربیره کوم اهمیت چې دغه ستوري لري نور یې نه لري. که دی هم د نورو ستورو په شان ټوله شپه ځلېدلی، بیا به یې موږ ته دومره اهمیت نه و پاتې سوی. موږ ټوله شپه په اسمان کې په ملیونونو ستوري وینو چې سترګکونه وهي، خو دغه ستوري تر ټولو زیات زموږ پام ورجلبوي. د عامو ستورو مرګ او ژوند موږ ته مهم نه دی. کټ مټ د هغه انسان په څیر چې په دنیا کې بې هدفه ژوند کوي او بیا مړ سي. هغوی نړۍ ته د مرګ او ژوند د مفهوم له ورښودلو نه ناتوانه دي. زبیره، زما د دغه ستوري په ژوند د سیالۍ تلوسه په زړه کې را پیدا سي. د ده ژوند چې څومره لنډ وي، هومره یې مقصد بیا لوړ او مهم وي. وګوره، دا پر نړیوالو غږ کوي چې زما د فانی ژوندانه پر پای افسوس مه کوئ. خدای جل جلاله، زه د لمر استازی را لېږلی یم او زه خپل فرض پوره کوم او ځم. کاشکې زه هم په دې هیواد کې د اسلام د لمر د راختلو نه وړاندې د سهار د ستوري مسؤلیت ادا کړی سم. زبیر په ځیر محمد بن قاسم ته کتل. د هغه په څېره کې د ماشوم معصومیت، د سپوږمۍ جذابیت، د لمر جلال او عظمت او د سهار د ستوري په څېر سپېڅلتیا او ښکلا وه. 2 ګامه وړاندې یو پهردار غږ وکړ: ودرېږئ، څوک یې؟ له لاندې نه غږ وسو: سعد یم. محمد بن قاسم 2 ګامه وړاندې ورغی. هغه یې په سندي جامه کې ولیده. پهردارانو ته یې وویل: هغه زموږ خواته پرېږدئ. سعد چې په مورچل پهردارانو ته ور وخوت، بل لوري ته یې د تېرېدو تکل کاوه، خو پهردار یې په مخه کې ودرېده. محمد بن قاسم په لور یې اشاره وکړه، ویې ویل: لومړی هلته ورسه. سعد ځواب ورکړ: نه، زه د سالار نه پرته له بل چا سره خبره نه کوم. محمد بن قاسم غږ وکړ: سعد، زه دلته یم. سعد ټکان وخوړ، د محمد بن قاسم په لوري وکتل او وړاندې ورغی. محمد بن قاسم ترې وپوښتل: ووایه، څه احوال دې راوړی؟ سعد ځواب ورکړ: د دیبل ساتونکی پوځ 50,000 ته نږدې دی. زما په ګمان به دوی د سند له نورو ښارونو نه د نورې مرستې په انتظار په کلاګانو کې د جګړې هڅه وکړي. محمد بن قاسم وویل: آیا دا امکان لري چې که موږ 2-3 ورځې دلته پاتې سو، دوی به له ښار نه راوځي او په موږ به یرغل وکړي؟ سعد ځواب ورکړ: د دې خبرې څه نښه نشته. دوی د لسبیلا د غرنۍ کلا فتح کېدو نه وروسته په هوارو ځمکو کې د جګړې زیات لیوال نه دي. محمد بن قاسم وویل: نو بیا باید له ځنډ پرته پر ښارونو ورسو. د دیبل د ښار د کلابندۍ 15 ورځې تېرې سوې. په دې موده کې د محمد بن قاسم پوځ 2 ځلې د ښار په دیوالونو د ورپورته کېدو په غرض د دبابې په واسطه حملې وکړې، خو څه نتیجه یې ورنه کړه. د لرګیو دبابه به چې د دیوالونو څنګ ته ورنږدې سوه، له پاسه به د راجا پوځیانو ویشېدلي تیل پرې ورتوی کړل او مسلمانان به د تیلو په لمبو کې بیرته په شا سول. محمد بن قاسم یو ډېر لوی منجنیق راوړی و چې 500 کسو به کشاوه. د دغه منجنیق نوم عروس
مشهور سوی و. د غرنیو لارو د هسکو ټیټو په وجه یې عروس د سمندر د څنډې په لاره دیبل ته راورساوه او د کلابندۍ په 5مه ورځ د محمد بن قاسم پوځیانو هغه په کشولو د جګړې میدان ته راورساوه. له دې وړاندې څو وړوکي منجنیقونه هم ازمایل سوي وو خو غوره نتیجه یې لا نه وه ورکړې. د ښار دننه پوځیانو چې د عروس لوی والی ولیده د هغه په خطرناکتوب وپوهېدل. له ماښام نه وړاندې په عروس څو درنې ډبرې ښار ته ور وویستلې او راجا دا احساس کړه چې د دې هیبتناکې وسلې په وړاندې به د دیبل د مضبوطې کلا دیوالونه او برجونه ډېر مقاومت ونسي کړای. په 8مه ورځ سهار وختي محمد بن قاسم په ښار د ډبرو باران پیل کړ. د ښار په منځ کې د یو درمسال په دنګه مناره یو سور بیرغ رپېده. د درمسال د منار په څیر دغه بیرغ هم تر نورو لوړ و. محمد بن قاسم ته د دغه جنډې اهمیت معلوم و. یو روایت داسې و چې د دیبل د والي له ظلم نه یو برهمن محمد بن قاسم ته راوتښتېده او دوی ته خبر ورکړ چې ترڅو دغه بیرغ نه وي رالوېدلی د ښار خلک به همت ونه بایلي. محمد بن قاسم د منجنیق په ویشتلو کې غیر معمولي مهارت درلوده. هغه د عروس مخ برابر کړه او سپاهیانو ته د ډبرو غورځولو امر ورکړ. د درنو ډبرو په گزار د درمسال د برج لوټې تیت پرک سوې او ورسره سم سور بیرغ هم لاندې پرېوت. د دې بیرغ د نړېدو او د بیرغ د رالوېدو په وجه د راجا په اوهامپالو سپاهیانو کې د ویرې او ماتې نښې راڅرګندې او حوصلې یې ماتې سوې. خو بیا هم تر ماښامه هغوی د مسلمانانو لښکر کلا ته نږدې پرې نه ښوده. د ماښام په خړه کې د برجونو غشي ویستونکي کمزوري سول. محمد بن قاسم د یوې پرېکنده حملې امر وکړ او د مسلمانانو پوځ د الله اکبر په نعرو سره پر کلا د دبابو او کمندونو په واسطه وروخوته. د راجا پوځ د شپې تر 3مې برخې پورې جګړه وکړه خو تر دغه وخته د مسلمانانو په سلګونو پوځیان کلا ته ننوتي وو. د منجنیق په گزار د کلا دیوال هم یو ځای لوېدلی و. راجا داهر چې د حالات په نزاکت ولید د ښار ختیځه دروازه یې خلاصه کړه او د پیلانو په مرسته یې پوځ ته لاره خلاصه کړه. بهر ووت. مسلمانانو د ښار په شاوخوا کې د پوځ د تیت کېدو په وجه په دروازه کې مقاومت ونه کړای سو. پیلانو په ختیځه دروازه کې د دوی مورچلې تر پښو لاندې کړې او په مخ ولاړل. پر هغو پسې د راجا 10,000 پوځ راووت. د مسلمانانو پوځ له هرې خوا راټول سول او په دروازه کې یې د پاتې پوځ د وتلو مخه ونیوله. هغوی له راجا سره د مینې پر ځای د ځان ساتنې په خاطر د تېښتې لپاره په دروازه څو زورورې حملې وروړې خو مسلمانانو د سترګو په رپ کې د دوی د مړو ډیرۍ جوړې کړې. هغوی مایوس ول او په شا ولاړل. د مسلمانانو پوځ د اوبو د یوې زورورې څپې په څیر په کلا ورننوت. په لږ وخت کې دوی د کلا 4 واړه خواوې ونیولې. د راجا پاتې پوځونه چې د کلا په منځ کې له 4 خواونه د الله اکبر نارې واورېدې وسلې یې وغورځولې او سلامي سول. محمد بن قاسم له خپل پوځ سره د دیبل د والي په محل کې د سهار لمونځ ادا کړ. د لمر له راختو سره سم د دیبل ویرېدلو اوسېدونکو له خپلو بامونو نه د 19 کلن سالار د پوځ جلوس لیده. د کلا له فتح نه وروسته محمد بن قاسم چې اسیر سوي پوځیان پرېښودل او د زخمیانو په ټپونو یې پټۍ کېښودلې روغ یې رخصتول. هندوستان ته د یو نوي دیوتا د راتګ پیغام ورکړ. د هغه د زلمیتوب، زړورتیا، د عفو او رحم په باب داسې داستانونه مشهور سوي وو چې د استبدادي حکومت ځورول سویو خلکو باور نسو پرې کولای. په تیرو ورځو کې د راجا پوځ د دیبل ښاریانو ډېر ځورولی و. دیبل ته د راجا د پوځونو په راتګ د دوی کورونه ترې پردي سوي وو. د شپې به د راجا پوځیانو شراب وڅښل او مست به په کورونو ورننوتل. هر څه به یې تالا والا کړل او بیرته به ووتل. سهار به د شرم او حیا خاوندانو، نجونو په څیرو جامو او ګډو وډو ویښتانو د دغه سپاهیانو د افسرانو په مخ کې ولاړې وې. د خپل مظلومیت کیسې به یې ورته کولې خو د شرمناکو کړسندو خنداګانو نه پرته به یې بل ځواب نه اورېده. د خپل راجا د پوځ له دې چلند سره سره د دیبل ښاریانو که هر څومره د محمد بن قاسم د رحم او کرم داستانونه اورېدل له هغه نه یې دا تمه نه وه چې له دوی سره دې څه غوره سلوک وکړي. خو کله یې چې ولیدل چې د محمد بن قاسم په څیر د ده پوځ هم په بازار کې د تېرېدو په وخت کې سترګې ځمکې ته ښکته نیولې وې ورو ورو یې بدګماني لرې کېده. د دوی نندارې ته د نارینهو پر ځای ښځې هم د بامونو سر ته راختې. کله چې دوی د ښار دوره وکړه او بیرته د حاکم محل ته راورسېدل
یوه ځوانه نجلۍ په منډه ورغله. د محمد بن قاسم د آس جلب یې ونیو او په هیلهمن نظر یې ورته وکتل. د هغې ویښتان جړ وو، په ښکلې څېره کې یې د نوکانو نښې وې او سترګې یې له غم او غوسې نه سرې اوښتې وې. محمد بن قاسم ته هغه د یو داسې ګلاب ګل ښکاره سو چې په کوم بې رحمه لاس کې مروړل سوی وي.